د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وتلی او پیاوړی لوبغاړی شاپور زدران او په ښو اخلاقو پیژندل شوی نمونه ولې په نن شپږیزه کرکټ لیګ کې 100% جریمه شو؟ ولې د لوبې 100% پیس ورڅخه وګرځول شو؟ په دې اړه معلومات درکوو که زموږ ګران ټي وي یوټیوب چینل کوم ملګري نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره سبسکرایب کړئ. د امو نهنګانو لوبډل مشر د لوبې د فیس 100% نغدي جریمه شو. د امو نهنګانو لوبډل مشر شاپور زدران نن د شپږیزې کرکټ لیګ 14مې لوبې د پای په مراسمو کې د لوبې په ترڅ کې د لوبڅار پر پریکړو نیوکه وکړه او د لوبې د اصولو خلاف څرګندونې وکړې چې وروسته یې بیا خپله سرغړونه هم ومنله او له لوبڅارانو یې بخښنه وغوښتله. په پایله کې نوموړی د لوبې لیفري د پریکړې پر بنسټ د کرکټ د جزا قانون د 2مې درجې سرغړونې له امله د لوبې فیس 100% نغدي جریمه شو او د نن لوبې ټول فیس به ترې ګرځور کیږي. ملګرو لکه څرنګه تاسو هم همغه خبرې ولیدلې چې دی وایي که چیرته لوبڅارانو ښې پریکړې کړې وای نو دغه لوبه به موږ نه وای بایللې، خو واقعا لوبڅاران لږ هم ګرم دي. تر بیا د لا پامه. دا ځل سیالیو کې یعنې په شپږیزه لیګ سیالیو کې تاسو واقعا ډېرې ښې لوبې ترسره کړې. یوه لوبه مو هم یوه طرفه ترسره نه کړله خو مو نه شوه کولی چې دغه لوبه تر بریا ورسوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. کرکټر د اندا کې سرازي او د عثمان او ابراهیم ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړه. که 5 میچ وسوله که 4 وسوله ټولو زبردسته لوبه وکړه. د خپل د ټیم د پرفارمنس نه تر دې حاله څومره خوښ یې؟ ډېر زیات، لکه بالینګ د فیلډینګ او بیټینګ زبردست وسو، ټولو خپله ذمهواري اخیستې ده. په نننۍ لوبه کې کوم پاینټ چې تاسو ونه شو کولی تر بریا ورسیږئ؟ موږ باید دا ووایو چې امپایرانو په دوی ګټله، په کار ده چې امپایرینګ صحیح اوسي. دا کرکټ نه ده چې ته امپایرینګ غلط